درېمه ناسته ده. مؤلف رحمه الله شروع د کتاب الطهاره نه کړې ده، د طهارت مسائل، احکام د طهارت او د مسائل. او طهارت ته پاکوالی ته وایي. نو دا مسئله په اوله کې په دې راوړې ده ځکه چې په عقیده پسې او په کلمه د لا اله الا الله پسې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې په ګواهي ورکولو پسې غټه مسله هغه د مانځه ده. او د مانځه کونجي لکه روایت کې هم داسې راغلي د مانځه کونجي چې دی نو هغه طهارت دی. نو چې څو پورې تا سره چابي او کونجي نه نو ته په دروازه نشي ورننوتی. ستا مونځ الله د هغه وخته پورې نه قبلوي چې څو پورې ستا اودس برابر نه وي. او همدغه حدیث را روان دی. نو ځکه یې شروع د کتاب الطهاره نه کړې، طهارت مسایل. بیا په هغې کې اولنی حدیث د عمر بن خطاب رضی الله عنه راوړی و انما الاعمال بالنیات. او د هغې په باره کې هم خبره شوې وه چې ولې دا حدیث په اوله کې راوړی دی او د نیت مسایل هغه بیان شوي. خو یوه مسله ورسره یاده ساتئ، هغه دا چې نیت دا د هر عبادت دپاره لازم دی. نیت دا د هر عبادت دپاره لازم دی. مخکې دا خبره ذکر شو. اوس چونکې د طهارت او د اودس او د غسل مسایل به بیانېږي او د تیمم، نو دې دپاره هم نیت پکار دی. او نیت د زړه ارادې ته وایي. مخکې وضاحت وشو چې په خوله باندې په ژبه باندې نیت ویل دا بدعت دی. خو چې کله ته اودس کې نو چې ستا زړه کې دا یي چې زه دا په خاص طریقه چې د اودس چاردام کوم یا په خاص طریقه چې زه دا غسل کوم یا د تیمم کوم، نو دا د الله دپاره بندګي کوم. چې دا نیت دي نو هله به دا عبادت شمارلی کېږي. لکه اوس یو سړی راشي هغه لاسونه مو وینځي، مخ وینځي، بیا لاسونه وینځي سنګلو پورې، په سر باندې مسح وکړي، غوږونو کې ګوتې ووهي او خپې م وینځي. او نیت یې دی چې صفا شمه، یعنې ځان صفا کومه، خوله را باندې پرته ده. نو دې ته خو بیا اودس چاردام نه ویلی کېږي که نه. هلته نیت کې به دا وي چې دا کار چې زه کوم نو ولې کومه؟ صفایي دپاره، عبادت دپاره. ته چې کله اودس چاردام کوې نو دې دپاره کوې چې خولونه صفا شم؟ ولې کوې؟ عبادت کومه، دا شرط دی. لکه اوس یو سړی سحر مانځه نه بعد خوراک نه کوي، ځان کموي. او یاره وایي ډاکټران وایي چې ډېر وخته پورې خوراک مه کوه او لږ خوراک کوه. سحر نه دې ځان باندې خوراک بند کړي او چې کله نور ډوب شي بیا خوراک شروع کړي. دا روجه ده؟ ولې نه ده؟ نیت د عبادت نه و، دی جواب دی. نیت خو د هغه دا و چې ځان د روټۍ نه منع کوم او د څښاک، دا نیت خو یو. خو دا پکې نه و تقربا الی الله چې دا کار زه په دې کوم چې الله ته نږدې شم. ځکه ما دا فایده تاسو ذکر کړی و تېر شوي درس کې چې د نیت یوه فایده دا ده چې دا د عاداتو او د عباداتو په منځ کې فرق راولي. یو عادت دی بل عبادت دی، منځ کې به فرق په څه راځي؟ په نیت سره راځي. نور ظاهره کې خو کار یو شان دی، فرق چې کوم بنیادي راځي هغه په نیت سره راځي. که ته اودس چاردام کې، که ته غسل کې، که ته تیمم کې، دا به ته په دې نیت کې چې زه په الله ته نږدې کېږم. ها اوس یو شی د پرېښودو دی، هغې دپاره نیت ته ضرورت نشته، الا بعضو ځایونو کې هلته بیا جدا مسله ده. دویم حدیث په دې مبارک کتاب کې هغه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. وی چې عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الله نه قبلوي مونځ په تاسو کې د یو تن اذا احدث کله چې اودس مات شي حتى يتوضا تر څو چې اودس نه کړي. بنیادي حدیث یې راوړ. دا حدیث امام بخاري هم راوړی، امام مسلم هم راوړی، خو دا لفظ د بخاري دی. او چې کله داسې وویلی شي که نه دا یاد کړي چې کله یو عالم دا ووایي چې دا روایت امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی او لفظ د امام مسلم دی، نو معنی څه شو؟ لفظ د امام مسلم دی، یعنې دقه شان الفاظ په روایت کې د امام مسلم هغه دي، امام بخاري هغه لږ بدل دی، نور یو شان دي، مسله یو شان دي.
دا حدیث چې کومې راوړی دی د امام بخاري د روایت الفاظ دقه شان دي، امام مسلم هغه لږ بدل دي، خو دواړو دا روایت راوړی دی. دا بنیادي حدیث دی. او امام مقدسی رحمه الله د کتاب په اوله کې ویلي چې ما دا کتاب مختصر لیکلی دی، یعنې دا نه چې دی په یو مسله باندې یو حدیث راوړي چې په دې مسله باندې څو حدیثونه دي، یو دی نه. کله ګوره په یو مسله باندې په سوونو حدیثونه وي، په سوونو، خو یو عالم هغه ټول نه راجمع کوي، بلکې ټول راجمع کولی هم نشي، انسان کمزوری دی. دا دعوه څوک نشي کولی چې ما د الف نه د یا پورې چې دې کې څومره خبرې ده ما ټول راجمع کړي، نه. او کله یو عالم قصدنې نه راجمع کوي ځکه چې کتاب مختصر هغه جوړوي. نو دغه یو حدیث راوړی دا بنیادي حدیث دی په دې مسله چې د هغه وخته پورې مونځ نه کېږي چې څو پورې اودس نه یې کړی، چې کله اودس دې مات شي. دغه شان یو روایت دی امام بخاري امام مسلم راوړی، لا تقبلو صلاة من احدث حتى يتوضا، ای کې داسې دي نه قبلیږي مونځ د هغه چا چې اودس یې مات شو تر دې چې اودس یې نه یې کړی یا اودس وکړي. امام مسلم یو روایت راوړی دی، لا تقبل صلاة بغیر طهور یا طهور، نه قبلیږي مونځ بغیر د اودس نه. امام مسلم دا روایت راوړی. نو چې اودس دې مات شو، احدث حدث په عربۍ کې دا دغه ته وایي، دا اودس ماتېدو ته وایي. او اودس ماتېده بې اودسي دا په دوه قسمه، یو ته ویلی کېږي حدث اکبر یو اصغر، یعنی هغه بې اودسي چې هغې سره په انسان باندې غسل لازم شي، لازم بلام وي. او هغه بې اودسي چې په انسان باندې چاردام لازم شي، اودس چاردام، نو دې ته حدث اصغر وایي. او داسې زه نشم ویلی چې وړوکې اودس ماتې او غټ اودس ماتې، حالانکې مناسب دغه تعبیر دی، خو هلته پښتنو کې مشهور غټ اودس ماتې او وړوکې اودس ماتې، هغوی دا فرق هغه څه کې کوي چې پرې دوو لارو باندې وځي. نو میچازو ته هغوی، تشو میچازو ته هغوی وړوکې اودس ماتې وایي، ډکو میچازو ته غټ اودس ماتې وایي. یعنې نور مناسب دی چې غټ اودس ماتې وویلی شي، معنی ده چې هغه اودس ماتې چې په هغې سره غسل لازمیږي، او وړوکې اودس ماتې هغه اودس ماتې چې هغې سره چاردام لازمیږي. خو هر حال کې د باندې حدث راغی، والحدث دا په عربۍ کې اودس ماتې ته وایي چې داسې څه وشي چې په هغې سره اودس مات شي. دا حدیث په اوله کې راوړو، تا ته دا وایي چې یاده کړه ای مسلمانه دا خبره چې د مانځه په صحت کې یو لوی شرط هغه اودس دی، او په دې باندې اجماع ده د امت اجماع ده، په دې کې د چا اختلاف نشته. که چېرته چا داسې مونځ وکړو چې اودس یې مات او د اودس کولی شو، نو د ده دا مونځ باطل دی، دی به بیا دا مونځ کوي. که دا د قصدن کړی، که دا د ده نه یېري، او که دا دی جاهلي، دا ورسره یاده کړي. یو سړی دی مونځ یې وکړو، موږ نه اکثر دې مسلې تپوس کېږي، مونځ یې وکړو، بیا وروسته ته پته ولګي چې زما خو اودس نه و او زما اودس مات، یېرو تی معاف دی، بیا به یې راګرځئ. یو سړی قصدن عمدن کوي، د ده خو مسله غټه ده، دی خو په دین پورې استهزا کوي، خو دا مونځ یې باطل دی. یو سړی جاهل دی، دی ته پته نشته دې مسلې، بیا یې مونځ څه دی؟ باطل دی. مونځ نه صحیح کېږي د هغه وخته پورې چې څو پورې دا اودس روغ نه وي، چې کله پې قادري، دا بله مسله شو. او انشاءالله که الله ژوند راکړو، طاقت او توفیق یې راکړو، نو قیمتي مسایل به ورته موږ بیان کوو. دا ما اکثر بیان کړي هم دي د مشکات په درس کې، د بلوغ المرام په درسونو کې، د عمدة الاحکام درسونه ما ډېر پوخا کړي، خو هغه وخت کې دا ریکارډینګ او دا مسلې نه وي، یعنې په هغه وخت کې ما ته ښکاري چې کتاب الطهاره مسایل ما بیان کړي، نور کتاب نه خو کتاب الطهاره. او دا هغه مسلې دي چې دې ته هر مسلمان ضرورت لري، لکه داسې څوک نشته چې دا ووایي چې زما ورته ضرورت نشته، یا بعض وایي دا مسلې د علماو دي که نه. نو اوس دا مسله صرف د عالم ده اودس ماتېدل، عامو خلکو ته دا راپېښېږي.
عامو خلکو ته دا مسله را پیښیږي چې دوی د اودس مسایلو ته ضرورت لري او د طهارت احکامو ته، دا صرف د علماو مسله نه دی چې عالم ته به دا مسله را پیښیږي. نو دلته دا مسله یاده که یو سړی د طاقت نه لري، لکه مونږ وایو چې د هغه چا مونځ نه کېږي چې طاقت لري د اودس کول. یو سړی طاقت نه لري، نه د اوبو د استعمالولو نه د تیمم، او دې ته مسله وایي علما مسله د فاقد الطهورین، هغه سړی چې د هغه نه اوبه مرکې دي او خاوره ورسره هم نشتي، نه د تیمم څه ذریعه شتي او نه د اودس څه ذریعه شتي. تاکي بیا علماو پکې اختلاف کړی، فقهاو او اقوال ذکر کړي دي، څوک وایي مونځ به نه کوي او څوک وایي د مانځه مونځ کوونکي پیښې به کوي او بیا به مونځ راوګرځي، څوک څه وایي څوک څه وایي. راجح قول دا دی والعلم عند الله، چې په کم حال چې دی په هغه حال دې مونځ وکړي او الله چې د هغې نه زیات تپوس نه کوي. ځکه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې لا یکلف الله نفسا الا وسعها بل ذکر الله فاتقوا الله ما استطعتم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، زه چې درته د کمې خبرې امر وکړم نو چې څومره پرې عمل کولی شئ ویې کوئ. اوس د دې طاقت دغه دی، دلته نه اوبه میلاویږي نه تیمم، لکه یو سړی جیل کې پروت دی، یو سړی جیل کې پروت دی، نه د اودس په اوبو باندې څه طریقه جوړېږي نه د تیمم طریقه جوړېږي، نو دی په خپل حال باندې مونځ کوي. که یو سړی دا وایي چې تا خو وایي چې په دې باندې د امت اجماع ده، نو موږ اوس دا ذکر کړی چې د امت اجماع ده چې د هغه سړي مونځ نه کېږي چې د چا وس رسي د اودس ته کول او د ده وس نه رسي. نو چې وس یې نه رسي نو دی معذوره دی، دی معذوره دی او الله د ده په حال باندې ښه پوهه دی. نو دې دپاره دا حدیث راوړی دی او دا اجماعي مسله ده چې بغیر د اودس نه مونځ هغه نه کېږي. یو بله مسله به ورسره ذکر کړو. ګوره دا متن د حدیث یا د یو کتاب دا یو عالم ذکر کړي، بیا په وضاحت کې په شرح کې بیا هغې سره نورې خبرې ذکر کېږي. دا بعض ملګري ما ته میسیج وکړي یا دې ملګرو ته پیغام راورسي، ده نه تپوس وکړي چې دې د کوم کتاب نه درسونه کوي. د هغوی مطلب دا چې دا یو کتاب لیکلی شوی دی او دا 12 کال روان دی او زه د هغې نه ما ته مخې ته پروت او بس یو خبرې ټولې د هغې نه روانې دي. نه، کتاب دا د عالم مخې ته چې پروت دی دا یو متني یو حدیثي، بیا د دې وضاحت دی کوي. نو دا داسې نه چې دا ټولې خبرې په یو ځای کې را جمع شوي پرتې دي او ته به هغه کتاب وایلې او د هغې نه به شروع وکړه درسونه بیانو، دا خو بیا اسانه شو. تاسو هم ځان له یو کتاب پیدا کړئ شروع وکړئ، کتاب به ته مخې ته پروت دی او درسونه کوئ. نو اوس دا مقدسي رحمه الله یو حدیث راوړ، بیا د دې حدیث سره ډېر مسایل تعلق ساتي او هر حدیث چې راځي هغې سره ډېرې مسلې تعلق ساتي، خو موږ به کوشش کوو چې څومره مسلې او فایدې ترې راویستی شو هغه بیان کړو. د دې دپاره چې زموږ د وروڼه او خویندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې په صحیح طریقې سره پوه شي. دا مسله به بیان کړو چې اودس اخر ماتېږي، بس دا درته بیا ومیم او بیا درته ومیم، دا مسله ګوره تا ته هم را پېښېږي. که ته د دې نه ځان داسې بېزاره ګڼي چې نه زما مسله نه ده، نو څه ووایم؟ داسې څوک شته انسانانو کې چې اودس یې نه ماتېږي؟ اودس ماتېده ده، بې اودسۍ حال خو دا خو په هر چا راتلی شي، په هر چا داسې راځي. اوس که هغه د بعضو هغه کیسې کوي چې لکه 40 کاله په یو اودس باندې مونځ کړی دی، نو هغه بې سنده خبرې دي او نه بې دلیل شتي. وایي پلاني ځکه یو بزرګو 40 کاله په یو اودس مونځ کړی. حیران یم زه دې ته، 40 کاله ده، آخر دا کم بدن الله دله ورکړی. او یا داسې وایي چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس ته سهار مونځ کړی، دا هم د نه منلو خبره ده. داسې ویلی چې یو هفتې د ماسخوتن په اودس باندې سهار مونځ کړی، بیا سنه څه وبه منو 10 ورځې یې کړی. اوس 40 ورځې نه دی اوده شوی دی، نه ښځې ته به نږدې شوی، نه به یې چېرته اودس ماتې ته ضرورت راغلی، نه به یې په خېټه بوج راغلی، نه به د مثانه چېرته د میچازو نه ډکې شوي.
اوس که دغه قصې کوئ نو دغه قصو موږ ذموار نه یو. انسان هغه ته دا مسلې راځي، دا یادول اهم دي. اودس په څه ماتېږي؟ ګوره بعض خبرې هغه دي چې هغه اتفاقي دي، یعنې د ټولو علماو په اتفاق دی چې په دې اودس ماتېږي. بعض هغه دي چې هغه اختلافي دي، یعنې بعض علماو یې اودس ماتېږي، بعض وایي نه ماتېږي. زموږ طریقه به په دې کتاب کې دی، که چېرته اختلاف ذکر وکړو د علماو نو بیا به پکې راجح قول ذکر کوو د دلیل په رڼا کې. او الحمدلله دا زموږ منهج نه دی خواهش پرستي. یعنې کله چې موږ وایو چې دې عالم دا خبره زوروره ده، دا په دې نه وایو چې دغه عالم د ذات سره زموږ خاص محبت دی، دا په دې وایو ځکه چې دغه عالم سره دلیل مضبوط دی بس. او که چېرته داسې وشي چې هغه عالم هغه استاذ چې ما ورسره په کلونو سبق ویلی که نه، او هغه ماته یو مسله ښوولې او دلیل یې راته ښوولی، او بل عالم مې په مسله پوه کړي او هغه راته دلایل وښیي او د هغه د دې نه مضبوط دي، نو زه د دې بل دې خبرې ته زوروره وایم. خو هغې کې دا نه چې د دې خپل استاذ ما بې ادبي وکړه، ځکه چې موږ الله مکلف کړي په دې چې تاسو د دلیل تابعداري وکړئ، او قیامت په ورځ به تپوس هم دې باره کې کېږي چې تاسو د قرآن او حدیث تابعداري کړې ده او که نه. نو انشاءالله مسله به راته ښه واضحه بیانوو، خو که مشکل تا کې نه و، که مشکل تا کې نه و، زه به پوره کوشش کوم. اوس که تا کې مشکل وي نو د هغې هم زه ذموار نه یم. ذهن دې کمزوری دی، توجه دې نشتي، هسې ټایم پاس کې علم زده کولو شوق دې نشتي، نو د هغې خو زه ذموار نه یم. ذموار دې یم چې تا ته زه مسله په واضحه په سره پښتو کې ته بیان کړم چې مسله دا ده، دلیل پې دا ده. اوس مخکې یادې نه یادې، نوټ کوې نه نوټ کوې، عمل پې کوې نه پې کوې، دا ته پوه شه او ستا کار پوه شه. اولنی خبره چې هغې سره اودس ماتېږي، هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې وځي، هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې وځي، علما دې تعبیر کوي الخارج من السبیلین، هغه څه چې په دې دوو لارو وځي. دوه لارې یعنې مخکې او شاته، د ډکو مچازو ځای او د تشو مچازو ځای. او بل زمونږ په دې درسونو کې به دا خاصیت دی چې دې کې به هره خبره واضح وي. الله او د الله پیغمبر چې یو خبره بیان کړې ده نو موږ څه د هغوی نه زیات غیرتیان خو نه یو. یعنې اوس که ته چې ته مسله شروع کړي چې اودس په دې مت یاره توبه، دا مسلې اوس دی بیانوي. ښه په دې سندره کې او په دې فلم کې چې د عشق دا خبرې کوي او دا جنکۍ تختۍ را تختۍ او ستا په کور کې لګېدلي، دغې کې غیرت نه درځي تعالی، هغې کې شرم او حیا نشته. چې یو پلار د لوڼو سره ناستي، یو ورور د خور سره ناستي، او خاوند د ښځې سره، او دوی فلم ګوري او پردي سړي او پردی جنکۍ، دلته غیرت نه وي بیا. یا یو مولانا په منبر باندې لګیا د دله زامنو او د دوز زامنو او داسې او دغه دا به وکوي او دغه به وکوي او د شپې داسې کوي او دغه کوي، ټول ورته خاندي. نر مولا دی او د ده په شان عالم وایي پښتنو کې نشته. او تاسو پوه شوي څوک یادوم، د هغه په شان عالم وایي څه رښتي. ما پرون دا بیان واورېدو، دی حاجي صاحب چې کومه مسله ذکر کړ، دغه مولانا صاحب دا بیان ما پرون واورېدو چې ما اول ذکر کو بل مولانا او دا دوی منځ کې دا خبر را یاده کړ. نو هغه دا ویلي چې د اولني سب کې چې کوم خلک ناست دا اکثر منافقان دي او بیا سپین ګیري او داسې کړانچي لکه سپی چې وار راوړي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته د اولني صف اهمیت معلوم وی که نه، تاسو به جګړه کړی وی په دې باندې چې زه اولنی صف غواړم. معنی چې اولني صف کې نیکان خلک کېني، کیدای شي منافق پکې ناسي،
دا کیدی شي کې خبره ده خو نور منافق سړی د اولني صف کوشش نه کوي الله د منافقانو مبارک کوي اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى هغه منزله نه راځي هغه په منځ کې سستی کوي اولني صف ته هغه څنګه ځان رارسوي او که چېرته رام شي اولني صف ته د هغه به چېرته څه خباست وي څه مقصد وي څه طریقه وي خو نور عموما په اولني صف کې څوک ناسي مؤمنان نیکان خلک ناسي دویمه سپین ګیري دا خو زموږ د سر تاجونه دي سپین ګیری هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سپین ګیری چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورسي حالانکه دغه الله بنده دی ګورې که دې ډېر هم سپین ګیری شو که څه شو خو دغه بنده دی خو هغه له بیا هم حیا ورسي داسې حیا والا رب دی زموږ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زموږ د سپین ګیري عزت نه کوي او سپین ګیري خو ښایسي د جومات د درسونو د علاقې د کلي د کور په دوی باندې خو هر ځای ښایسته ښکاري والله زه به خپل درس کې چې کوم مشران وینم نو دومره مې د هغوی سره محبت وي چې دومره محبت زما د ځوانانو سره نه وي ځکه چې د هغه مشران خلک دي چې الله د دوی نه حیا کوي نو زه به ترې حیا نه کوم بل دا هغه خلک دي چې عمر ډېر تېر کړی دی نو نیکیانې زموږ نه زیاتې کړي دي زموږ نه زیات عبادتونه کړي دي ډېر وخت یې تېر کړی بل دا چې مشران دي نو هلته زموږ هم مشران دي نو څنګه چې موږ غواړو چې زموږ د مشرانو سره وشي نو داسې به د بل د مشر سره هم کوي که نه موږ خو دا غواړو چې زموږ د مشر د خلک عزت کړي نو د هغه بل د مشر به هم عزت کړي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله په منبر باندې داسې خبرې کېږي او سپین ګیري او جومات پې ښایسته اوس که څه د سپین ګیرې یو ناروا خبره کوي هغه جدا مسله ده وی پلانې اگر که سپین ګیرې ده خو دا خبره غلطه ده دې کې خو څه نشته سپین ګیرې دی خو دا خبره دا مسله غلطه ده دا خو شریعت ته دې نه منع کړی بیان یې کړه سپین ګیری د عالم نه څه اوچت خو نه دی د هغه عالم چې کومه کمزوري مسلې هغې ته هم ته کمزوري ویلی شي دا خبره کمزوري نو سپین ګیری که چېرته جومات کې یو کمزوري خبره وکړي نو هېڅ خبره نه بله دا چې د سپین ګیري چې څومره عمر زیاتېږي که نه نو د دوی ذهن کمزوری کېږي ضد راونیسي خپله خبره کوي زه یو وخت کې دا زموږ د جومات چې کوم دی دا خو زموږ د دلته اکثر پښتانه پکې او دلته یو اکثر بوډاګان نه وي که بوډاګان خو کیلو کې دي خو چې د سعودیانو علاقې ته لاړ شي د دوی په اولني صف کې ټول بوډاګان ناست نو یو وخت کې زموږ یو استاد و هغه ماته وویل زما څه کار دی په سفر باندې ځمه او ته به زما دا جومات یو څو ورځو لپاره به راځي لمونځونه به کوې 15 شل ورځې ما ورته ویل صحیح ده درځم نو هغه سپین ګیرو داسې ښایسته ښایسته سپین ګیري داسې تقوادار وختونه به ناستو په جومات کې او د دوی دا بیا بل شان ښه خلک دي الله یې په خوله باندې او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه نو هغه یو به ماته وي لمونځ دې اوږد کړو بل به وي نن دې اواز ورو دی نن دې تیز دی او ما به هر یو ته مې ابشر دوی د عادت یې پوه زما داسې ګوت مې ابشر سبا نه به برابر کړو و دا سپین ګیری هم د سره به څه چیړ چاړ کړي هغه په زړه کې یوه خبره پرته ده پرېږده چې ویې کړي ویې کړه خبره وایي صحیح شو اوس که ناروا شروع کړي تنګول شروع کړي نو سړی په طریقه وایي چې خبره ناروا ده خو داسې چې دا خبرې سړی کوي دا غلطې خبرې دي الله دې هغه علماو ته هدایت وکړي چې کوم علما منبر هغه د دین نه علاوه د نورو مقاصدو دپاره استعمالوي نو خبره ما څه پورې راغستې وه بارک الله فیک خبره ما دا کوله چې یعنې که ته دلته اودس په مسایلو کې سپا خبرې وکړو دا چې د خاص مسئلې بیان کړي
دا بیانول نو او مولوی صاحب که کنځلې کوي څه خبره نه ده، سندرې اوره څه خبره نه ده، ټیک ټاک کې هر قسمه فحاشي هېڅ خبره نه ده. خو مولانا صاحب غریب که خوله واضح کړه او مسلې د قرآن او حدیث دا مسلې دا څوک بیانوي؟ الحمدلله هره مسله به ښه واضحه بیانوو. په دوو لارو باندې چې څه وځي دې سره اودس ماتي. دا په دوو لارو چې څه وځي دا په دوه قسمه، یو ته علما وایي معتاد، یو ته غیر معتاد. معتاد یعنی عادتا په دغه لارو وځي، عادتا چې په دې دوو لارو وځي لکه ډکې میچازي دې سره اودس ماتېږي، دې کې خو شک نشته. تشې میچازي دې سره اودس ماتېږي. مني، مذي، ودي دا درې قسمه اوبه ځي د عورت نه، مني، مذي او ودي. فرق په دې کې هغه زده کول پکار دي. ډېرو عوامو ته دا مسله ده چې په دې اودس ماتېږي او که نه، او غسل به کړي او که نه، او انشاءالله هر ځای کې مسله خپله را روانه ده، د دې نه زیات تفصیلا، خو چې صرف سرسري تاته یادي. مني، مذي، ودي. مني هغه اوبو ته وایي چې هغه په شهوت سره د انسان نه وځي، خون ولا ورکوي دغه اوبه ته، دې ته مني وایي. دا اوبه چې د انسان د بدن نه وځي په خون سره، یو خو بیمار دی، د بیمار جدا مسله ده، په خون سره د چا د بدن نه د اوبه ووتې په دغه لار، نو دې سره په ده باندې غسل لازم شو. مذي هغه سپینو اوبو ته وایي، نروبي اوبه، هغه ټینګې نه وي. هغه چې کله سړی د شهوت خبرې وکړي یا سوچ وکړي او د چا شهوت زوروري ډېر، نو د هغه نه دغه ټیم کې سپینې اوبه ځي، اکثر ته خبر هم نه وي چې ما نه اوبه تللی دي. نو په دې سره غسل نه لازمیږي، په دې سره اودس لازمیږي. اودس یې مات شو او عورت دا به انځي. او دا تخفیف په شریعت کې دی چې پرتوک کې به کوم ځای د اوبه لګېدلي هغه ځای باندې اوبه ونوله، بس هغې سره صفا کېږي. ځکه چې دا ګرانه ده چې سړی په مخه وي چې دا بدل کو، دا سم وینځه او نچوړې کو، نه ګرانه شو. دغه شان هوا وتو سره اودس ماتېږي. دغه شان زنانه باندې چې د حیض بیماري راشي هغې سره اودس ماتېږي. استحاضې وینه، د رګ وینه پرې راشي، دې سره اودس ماتېږي. ځکه چې دا هر څه په دغه دوو لارو باندې شي. غیر معتاد شی کوم په دې دوو لارو راووتو هغې سره هم اودس ماتېږي. لکه اوس د ډکو میچازو په لار باندې وینه راووته، د ډکو میچازو په لار باندې یو سړی بیمار دی، وینه راووته، دې سره هم اودس ماتېږي. اگر که دا معتاد نه دی، یعنی په دغه طرف باندې وینه نه راځي، خو قرآن شي، نو دې سره اودس ماتېږي. بلکې دا قانون یاد کړئ، خبر به ټوله اسانه شي. په دې دوو لارو چې څه موځي اودس ماتېږي. نو دا خو غټه مسله حل شو، غټه مسله دې سره حل شوه چې په دوو لارو څه ووتو هغې سره اودس ماتېږي. که یو سړی و چې اوس مسله راشي چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي، او بیا په موږ باندې دا دلیل پیش کوي چې تا وایي چې په دې دوو لارو باندې وینه وځي نو اودس پرې ماتېږي، نو دلته ولې ماتېږي؟ ځکه چې دا په دې دوو لارو ووته. موږ خبره دې دوو لارو کوو چې په دې هر څه لاړه اودس ماتېږي. دویم چې په هغې سره اودس ماتېږي، دویمه خبره ډوب خوب. النوم المستغرق، هغه خوب چې د هغې سره انسان احساس ورک شي، یعنی که چېرته دی اودس یې مات شي نو دی په ځان باندې نه پوهېږي. د داسې خوب سره اودس ماتېږي. ډوب خوب دا معنی نه ده چې 8 ګنټې وده. ډوب خوب معنی چې دی په ځان نه پوهېږي، د خوا او شا په حالاتو دی نه پوهېږي، دې ته ډوب خوب وایي. او په دې دلیل د امام ترمذي راوړی دی، د صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې کله